د محمد اشرف غني له دې کار خبر شئ او قضاوت وکړئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. پښتانه په افغانستان کې اکثریت دي او د نظامونو رامنځته کېدو او له منځه تلو کې د افغانستان په تاریخ کې مهم رول لوبولی دی. خو بدبختانه دغه قوم همیشه ځپل شوی او هېچا هم دوی ته د دوی د حق په اندازه کار ونه کړ. خو پښتنو هېڅکله هم د خپلو ګټو لپاره هېواد بحران ته یو نه وړ. د کرزي له 14 کلنې دورې بیا د غني تر 15 کلنې دورې دوی ته ډیر کم کار وشو. اشرف غني چې رئیس جمهور د پښتنو له برکته ده او که بله دوره هم رئیس جمهور کیږي د پښتنو له برکته به وي. تاسو په انتخاباتو کې شاهدان وئ چې خلکو خپلې جنازې کور کې په دې خاطر پټې کړې وې چې د غني په رایه تاثیر ونه لویږي او خلک جنازه کې مصروف نشي او رایه ترې پاتې نشي. خلکو د سر په قیمت رایې ورکړې، ګوتې یې پرې شوې او په پوره تکلیف سره یې رایې واچولې. موږ چې د غني ملاتړ کوو د هېواد لپاره یې کوو، کله چې ستاینه او ملاتړ کوو د نیوکې حق هم پرې لرو. خبر دا دی چې د ملي تدارکاتو کمیسیون د اشرف غني په مشرۍ پار کې غونډه کړې چې د 2.6 میلیارډ افغانیو په ارزښت یې په کابل کې د عبدالعلي مزاري په نامه د یوې مسلې د جوړولو لپاره بودیجه منظوره کړې. عبدالعلي مزاري به هزارګانو ته اتل وي، خو موږ ته له یوه ظالم پرته بل هېڅ نه دی. دا هماغه سړی دی چې له ښځو یې سینې پرې کړې، د خلکو په سرونو کې میخونه ټک وهل او د رقص مرده کیسې به یې تاسې هم اورېدلې وي. د تنظیمي جګړو یو لوی برخوال و. د نظام د ړنګېدو او د 80,000 کابلیانو په قتل کې مستقیم لاس لري. دا د هماغه تنظیمونو له رهبرانو څخه دی چې کابل یې په کنډوالو بدل کړ. خو نن د هغه د نوم د ساتلو لپاره په یو غریب هېواد کې چې خلک یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي، ولسمشر غني 2.6 میلیارډ افغانۍ مصرفوي چې فکر نه کوم دومره پیسې دي تېرې 5 کالو کې پکتیا یا کونړ یا پکتیکا یا هلمند او یا کوم بل د پښتنو ولایت کې مصرف شوي وي. موږ تل د ولسمشر غني ملاتړ کړی او لا به یې هم کوو، خو په دې کار ترې خفه او ګیلمن یو او دغه کار یې غیر مناسب ګڼو. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغې کړنې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.